خوږو لیدونکو موږ یوازې خپرونه نه جوړوو ستاسو دپاره، ستاسو د ګټې دپاره هم بعضې وخت ګرځو او چې چیرې ستاسو ګټئ هلته موږ ځان رسوو. نن راغلي یو په کندهار کې د په زړه پورې قوي او ښه موټرسایکلانو یوه غټ شورم ته چې دلته په زړه پورې موټرسایکلان دي یا یوه غټه نمایندګي ده د دې موټرسایکلانو چې وروسته به تعریف سي. خو تر ټولو ښه زیری یا ښه خبره دا د خوږو لیدونکو چې د دې شرکت سره د دې مسؤلینو سره موږ په خبرو کې وو خپرونې هم په دا خاطر وځنډېدلې چې ستاسو دپاره یو تخفیف راواخلو. نو نن رالو دلته موږ تاسو ته موټرسایکلان ښکاره کوو، د هغو نرخونه به هم تاسو ته وایو. هغه کسان چې دا خپرونه ګوري څوک دغه پروګرام تعقیبوي د هغو دپاره به تخفیف وي. چا چې دا خپرونه کتلي او بیا دلته راسي دې شرکت ته د هغه دپاره به ځانګړی تخفیف دوی ورکوي په دې موټرسایکل کې چې په بازار کې نرخ خو دوی بل چاته په څو ورکوي تر هغه به تاسو ته ارزانه او ډېر ښه تخفیف به درکوي. د دې دپاره یو کوچنی کوډ لرو، هغه به د خپرونې په جریان کې ستاسو سره شریک کو. صرف راځئ ما دوی ته وایاست چې دغه کوډ نمبر دی، موږ خپرونه کتلې ده، اوس نو راکه هغه تخفیف راکه، موټرسایکل ارزانه راکه او ښه شی راکه. نو راځو د دې ځای یو ځوان مسؤل ته، زما ملګری دی او ډېر ښه نیت لري. هر څوک په بازار کې سوداوي کوي خو د مشتري دپاره چې ډېر سوچ کوي فکر کوي دغسې ځوانان بیا کم دي. جوړ په خیر، خیرات دې کرار ده، ژوندی اوسې. زه به مایک را خلاص کړم، دواړه به خبرې پکښې وکړو. ما خو نن خپلو لیدونکو ته تخفیف ورکړي ستاسو په شرکت کې. مهرباني هېڅ خبره نشته چې تا هر څه دغه وکړه موږ یې منو چې ته خوشحاله هغه رقم ورسره کوو. و دغه موټرسایکلان چې ځې دغه موټرسایکل دی چې معنا په بازار کې په هر څه نرخ و د تخفیف معنا چې په قیمتو د دوی به 2000 افغانۍ مراد کېږي. 2000 افغانۍ به تاسو ته دا موټرسایکل تر بازار یعنی دی چې په کم نرخ ورکوي در فاینل نرخ به 2000 نور هم کښته دغه موټرسایکل او تاسو به ترلاسه کولی سئ. یوازې دا موټرسایکل نه، په دې شرکت کې یا په دې نمایندګي چې کم موټرسایکلان دي په هغه کې به تاسو تخفیف لري. دغه موټرسایکل په څه نامه دی، د کوم ځای جوړ دی؟ دغه موټرګاډ چې دی پاک ایرو په نامه دی، پاکستاني موټرګاډ دی، ډرم مطابق مکمل د جاپاني د پکښې کې د سلنګسر سره ونیسه د ناټو بوټ سره هر شی داسې دی کله جاپاني هم په قیمت ارزانه دی، هم ښه شی دی، هم چلاو خلکو ته کوي. چې مثال د جاپاني وس نه لري تر جاپاني دا ښه کار کوي، دا هم پاکستان جوړوي هغه هم پاکستان جوړوي، په قیمت په هر څه په پرزه کې کوي. دا شی هم جوړ کړی چې دا زموږ ته کندهاریان نه چې خوند ځینې واخلي. بالکل قوي موټرسایکل دی، په نامه د پاکستاني یادېږي خو هغه پاک ایرو او ټول هغه اسباب او سامانونه چې دي جاپاني پکښې کار کوي. دغه دی دغه ډرم سه ونیسه مکمل د جاپاني سلنګسر ونیسه، مکمل د جاپاني دغه انډال ونیسه، مکمل د جاپاني د پکښې کې دی. انجل یې وګوره پاکستاني انجل پکښې کې ده، دا نه دی د میشکاټ شان وګوره د جاپاني د پکښې کې دا شی دا رقم دا کیلې وګوره کله د جاپاني ده دا رقم. نو بیا خو خبره یوازې دې ته پاته سول چې ما ځینوم د جاپاني پر کښېږدو نور یې ګرده کار خلاص. و د پاکستاني انجل دا اوس په پاکستان کې دا انجل موږ رانیس په 8000 کال داري، دا نور انجل رانیس په 60000 کال داري. نو دغه فرق کم سته. هغه شی مې جوړ کړی چې هر مسلمان ګټه جنوي ما د شي ګټه به سبا بیا ماته راسي بیا راسي. خدا رقم شی ما به هغه تاسو ویل چې تا ورسره وکې کړه موږ ته نه پوښتنه وایي. ژوندی اوسې. د دغه موټرسایکل قیمت به چې تاسو عموما ورکوئ دا موټرسایکل چې دی معنا په شورن کې 400 دی قیمت کې 400 ورکوي 2000 افغانۍ د دې مراد چې وینې سټایډیو د شام په هلو کې چې ما ته وایي چې دا موټرګاډ دا رقم دی زه به ورته وایم چې دا دی تا تخفیف دغه کړی زه بالکل. موږ یو کوچنی کوډ لرو هغه به په خپرونه کې وایو، بیا به هغه کوډ تاسو ته یادوي چې زه د دغه خپرونې لیدونکی یم، ما ستاسو پروګرام وکتې اوس نو راکړه تخفیف، بیا به تاسو تخفیف دا موټرسایکل چې دی در 400 په شورن کې پر څو دا جو چې په 6000 له 2000 افغانۍ زموږ مراد ورسره هغه تخفیف ستا او هغه ستا دا د دغه نه کې چې وینې را سره کې یا چې پر څو 2000 افغانۍ د مراد ستا. خوږو لیدونکو ښه خبره ده، تاسو په بازار کې وګرځئ چې په هر څو قیمت مو پیدا کړئ تر هغه نرخ به دلته 2000 افغانۍ نور هم تاسو سره تخفیف کیږي او تاسو به د دې ځای موټرسایکل وړئ. یوازې د تخفیف خبره نه ده، دلته د موټرسایکل د ښه والي او په اصطلاح هغه برانډوالي خبره هم ده چې مثلا د هر شی
بیا داسې ورسره کوو دا موټرسایکل چې موږ دوی ته ورکړو که شپږ میاشتې په انجل کې ایلات برته واپس هم دغه کو بل موټرسایکل ورکړو په انجل کې نه دی په دا ماشین کې موټرسایکل خو مهم ماشین دی کې ایلات درلودی بل موټرګاټ هم ورکړو ډېره ښه خبره ده اصلي موټرسایکل چې ولاړ دی پر ماشین باندې ولاړ دی وایي که شپږ میاشتې په ماشین کې مشکل راغلی په دې شپږ میاشتو کې هم تاسو ته بیا بل موټرسایکل درکوي هغه ستاسو مشکل حلیږي و چې هر وخت چې راغلی وینې د هغه موټرسایکل چې د مشکل د خوا چې علاج یې درلودی موږ ورکو ولې خپل شی موږ نه ناکامه کوو چې باید چې یو مسلمان ګټه ځینې بیسي وینې په دغه موږ ښه شی جوړ کړی چې کار ورته وکړي کمزوري شی نه جوړوو چې مسلمان یا شرارت وکړي یا ښه شی د هر ځای کې چې هر ولایت کې چې بیا یې په زمانه چې ورکو بلکل یا د دې وروسته به نو دوه تاسو ښه موټرسایکل ورکوئ شاو د مخ ټایر سرویس پکښې کې دی د جاپاني ده ډرم مطابق هم د جاپاني دي ما درته ویل د مخ جمپینانس یې ونیسه ګرده د دغه ژړ شغوک یې ونیسه د جاپاني د لا پکښې کېږي داسې ورته ګوره کله د جاپاني دا رقم اینې دا هر شي چې ونیسه موټرګاټ ګرده په ضمانت هم به کار ورته کوي هم به چلا ورته کوي بالکل خو ټول لیدونکو مخکې مو ویله چې دلته یوازې یو دانه یا یو ماډل موټرسایکل په تخفیف کې نسته یا د یوه په اړه نه غږېږو دلته ډېر رقمونه سته نو دلته دي هلته دننه هم سته راځئ چې ټوله وګورو او د ټولو په اړه پوه سو جمعه خانه تخفیف خو په ټولو کې سته په هر موټرګاټ کې سته چې هر موټرګاټ ما چې درته ویل هغه ارزانه موټرسایکلان بیا دا دي هغه چینایي انجل چې پکښې کې هغه دا موټرسایکل دی ښه هغه دی و دغه موټرسایکل دی په دغه انډال و پار شي کې پارسه مینې هغه ښه شی چې ما در وښوي کله جاپاني هغه دغه موټرګاټان دغه پاکې رونه چې هغه سره رنګونه چې دا تور رنګونه چې پاکې رونو بیا هغه ښه شی دی ستاسو سره دغه وینې ښه موټرګاټ او بل بیا دغه سپر سټار چې دی کراچي والا نیویس سي دی سپر سټار بولداک خو بکلله تللی یم ډېر تللی هر وخت و دا زموږ د بولداک خلک نه چې هغه به دغه پاکستاني موټرسایکلان خوښوي ښه وینې دغه د مخ بتۍ و د مخ شو و دا کوزه و دا شانګه د شا بریک بتۍ دا به جنجلاجه هغه به دغه سپور سټار دغه چې نور رقم یې مشکل شته وینې دغه د نور رقم چې ما درته وویل دغه وینې دغه ټانکۍ سر وګوره د نور موټرسایکلان څه بله جلای دغه د مخ بتۍ و دغه هر څه به جنجلای بتۍ او د شا بتۍ ډېر شیانو کې فرق شته و دغه د پیدا هم نه دی دا له بل دا خو دونه کرامات نه لري و دا له بیا فرق یې بالکل دغه نه فرق شته هغه ما چې درته ویل هغه کمزور موټرسایکلان بیا هغه دا چې دغه ډرم تاوي وګوره هلته خو نو سم نه معلومه دی د دغه ډرم وګوره دغه وګوره تک سپین دا د جاپاني پرکان چې هغه خړي هغه وګوره تک سپین دا غنډلان یو وګوره د چینایي پکښې کې وینه د جې لمبر لا صفر ول کېږي د جې وګوره کمپیوټري شپږ دی دا دی بیا چې هر رقم چې ته راسې زما ځای ته راسې چې نور هېڅ نه دا ستا لیدونکي چې وګورې لا ستا به چې خالي ما ستا نوم را یاد کړي بیا دغه ما څه دوه در افغاني به مه راچې نور څه وایه نو لکه څنګه چې پر ده زه ګران یم دغه رقم پر ما تاسو ډېر ګران یاست نو چې را باندې ګران یاست زه مو داسې ځایو ته بیایم چې هلته ستاسو دپاره خپرونه مې او ستاسو دپاره ګټه مې نو هغه بهترین موټرسایکل چې و هغه پاک هیرو او دغه او سپر سټار دی نور رقم هم لرم هر رقم لرم چې خو دغه کوي موټرګاټان سپر سټار یونین سټار پاک هیرو بالا نه پسې راځه ستا هغه رقم موټرسایکل بشکسته یا دا رقم شی باید چې موږ دغه ته ورکړو دا زموږ خلکو ته یو خوا خو خواري نشته بلې خوا نشته بلې پیسې نه چې دوی پر کمزوري موټرسایکل پیسې ورکړي بره شرای کې یا زر افغاني چې د ځان سره لري سم شي بیا به کې نه درلوده بیا به مراد سره وکړو پروا نه کوي ډېر ښه خبره ده ستاسو نیت پاک دی ستاسو کاروبار پاک دی او تر ټولو جالبه دا ده چې ستاسو شورم ګر سره جلا دی دلته ګرده خونې دي په خونو کې موټرسایکلان ولاړ دي ښه منازولې دي نو خدای رقم چې نه کې نه کېږي همدا د موږ د شورم خلکو نه چې د موږ په شورم کې هر رقم خلک شته موږ ګر سره سترګېږي هر چا سره موږ دغه کو په خدای کور د دویم ودان موږ سره همکاري کوو موږ هم د دوی سره همکاري کوو خدای راغلی یو موټرسایکل وانستز بلاج واخې بیا ولې بیرته خلکو راویستلی وایي دا م نه دی خوښ ښه یخ اوبه م ورکړو چای م ورکړو هغه سره بیا راواله هغه سره نور ګراکان روان کړي خو دغه رقم د کاروبار چې دی یو په بله دی رښتیا نو ښه نیت پاک کاروبار او مراد د خپل کاروبار لوړ وړي
بیا ستا خپرونې په بولده کې خلکو کتلي ستا دغه ماته کړي چې دغه ستا انډیوال دی برمال و مال هغه تللی دی کابل ته تللی دی چې راشي خامخا در موږ نه چیرېږي هغه دا ته اوس راغلی زموږ انډیوال زموږ ستا سترګې او چې ستا دغه ګوري دا ستا ایډیو دغه فالوورز کې ما خالي ستا نوم راواخلي مرسکل یا په بلا پسې خالي راته وایم هېڅ خبره نشته قربان اوسم خوږو لیدونکو تاسو وګورئ دی وایي هغه کوډ لا نه غواړي چې دی ته وایي کوډ څه شي کوډ دی 01 کوډ دی 01 در سره په یاد کړئ راسئ ده ته ووایاست چې 01 کوډ ما سره ستا او زه د خپرونو کتونکی یم ما ستاسو خپرونه کتلې ده دی به وایي چې دغه په بازار کې په څو درکوي په دونه دغه د تخفیف دی زه درکوم بیا خو دا دی زه ستا د خاطرو همدغه دغه ورسره کوم چې 6 میاشتې بعد له دغې چې ستا ته ګر سره په ګیله کې وایي تا په خپرونه کې داسې ویلي وه زما لمبر ستا سره ستا هر څه ستا ورته مازې خالي تا ته په رمازه کې لا ولاکه درته وایي زه مرسکل ورجین قبلوم خوږو لیدونکو ګوره وار په وار ستاسو ګټه ډېرېږي نو زما ملګري هم دغسې قوي ملګري دي او تاسو لیدونکي مې هم دغسې خواږه لیدونکي یاست چې 6 میاشتې مو بعد په موټرسایکل کې مشکل راسي خدای نخواسته انجن کې مشکل راسي دلته به تاسو ته بدلیږي او تاسو ته به بل موټرسایکل درکړي دلته هم دغه موټرسایکلان دي دغه موټرسایکلان چې دغه چې هغه مې دا نور کا موټر ګاټان دي دا بیا ما تا د خیره چې کلو کابل ته بیا به دا نه ته وځه او دا نه به زه بوځم دغه دی هغه موټرسایکلان خوږو لیدونکو هغه چې لیر سفرونه هغه بیا دا چې خیر موږ ته د پاره بیا دغه دی بیا د خیر زما نور موټرسایکلان راځي برکیږي هم په چیلو ځي هم په برق ځي ماشاءالله تر بولدکه پورې بوځه 100 کیلومتر لاره ده 8 کیلومتر هم ستا 90 کیلومتر هم ستا 100 هم ستا 160 کیلومتر لاره موږ موټرسایکلان جوړ کړي دي هغه هم را رسېږي په دا 15 ورځو کې هغه به هم د کندهار د خلکو لپاره برابر مطلقاً د چیلو څخه خلاص دا د خبره هر ورځ مو جنجال چې تیل پورته سول تیل نور پورته سول تیل نور پسې پورته سول هغه خبرې به نه بې له تیلو په چارج باندې ځي و په چارج باندې بیا د دلې به ته شاید جدي دي د موټرسایکلان راغلي یا زموږ د بجلا شي دغونه کوي شی مې جوړ کړی دي چې کله دا نور سم پلان چې جوړو هغه هم دغه بهترین شی جوړ کړی لاس رقم بشکسته څو لاس رقم په چیل والا بشکسته چې چیل خوري هغه هم جوړ کړی دي برکی و چل واړسته خیر چراله هغه خبرونه ته د خیر تعالی غواړن ته به ووینه که ښه شی و ور انتخاب کو کنو برته به ور واپس کی خبر نشته خوږو لیدونکو زه بیا تاسو سره دا کول وکم تاسو به نو اوس په فکر کې څنګه موټرسایکلان دي دا کول به تاسو سره وکم چې هغه موټرسایکلان رااله هغه به هم دروښیم دغه کیفیت به مو ګورو دغه د پاره بیا جلا خبرونه درته جوړ کم تاسو به وویني راځي بیا هم یو څو خوندور شاټونه یې وارد د موټرسایکلانو نږدې وګورئ بیا به هم یو څه خبرې نورې مو وکړو خوږو لیدونکو راځئ چې یو بل موټرسایکل هم درته معرفي کړو دا موټرسایکل چې دی دا هم په دې شوروم یا د نمایندګي کې بهترین موټرسایکل دی سلامونه جوړ بخیر وعلیکم السلام سلامتم وعلیکم السلام خوږو لیدونکو عبدالرحمن بیا د جمعه خان رور دی دیم د غونډه ښه نیت لري او د غونډه تاسو پر ګران یاست نو د یو بل ښایسته موټرسایکل راته معرفي کوي دا موټرسایکل چې دی یونین سټار په نامه یادېږي په ځانګړي جوړښت لري یعنې در دا نورو بهترین دی ځکه د په کیفیت کې در دا نورو
بالاوالی سته بالکل که چیرې موږ ته دغه سلنګسر و انډل و ټانکۍ و جمپین و دا شی چې دی تر دا نور بهترین جوړ دی سیټ هم بهترین دی کیفیت هم بهترین دی او دا چې دی دا د داسې خاص خلکو دپاره موږ جوړ کړی دی ځینې خلک راځي وایي موږ ښه شی غواړو یعنې چې موږ ته کار وکړي هغه سمپل چې ورته وایي هغه دا دي که هغه بل شی دي سمپلان خو ګرده جه ښه ټول سمپلان یو جاپاني په نامه راځي یو د سمپل په نامه راځي او دا چې بیا جې په سمپل کې فرق شته یو د ودو دپاره جې یو د چلاو دپاره جې ځینې خلک د زمانو سره دغه کوي یعنې وایي کمزوري جې په بیه جې ارزانه ښه او وده اوس دې ماته زه بېرته راځم تا ته خوږو لیدونکو دلته خو چې ولور واخلي بیا وایي زوم ته موږ موټرسایکل هم ورکوو د موټرسایکل یې نو 40-50 زره پر اچولي چې د زوم ته موږ یو ښه موټرسایکل رانیسو بیا په بازار کې عبدالرحمن په خبرو زه پوه سوم په بازار کې هغه موټرسایکل ورګوري چې په بازار کې تر ټولو ارزانه زوم بیچاره درېیمه ورځ بعد د سړک پر غاړه ولاړ موټرسایکل یې جام سوی نو عبدالرحمن جانه تر اوسه پورې زومانو ته یو چا داسې ښه موټرسایکل هم رانیول دی که ټول هغه کمزور ورانیسي یعنی په 100% کې 10% دا موټرسایکل ورانیسي 90% د کمزوري ورانیسي هغه په دا خاطر چې موږ ډیر تشریح ورکو چې دا په کیفیت کې د نور بهترین دی او ښه کار کوي په دا خاطر ورته رانیسي کنه دی خپل ملامت نه جي ځینې وخت وایي زوم سبا یې بیرته خرڅوي بالکل یعنی ښه شی که ورانیسو چلی یې نه یعنی اوس موږ ته یو کار بل هم دی جاپانی وایي ورکو جاپانی که ښه که کمزوری نوم وایي د جاپاني دی ځینې خلک وایي زوم بیرته جاپانی رانیسي نو په دا خاطر یا دوم لاس ورانیسي یا کمزوری کمپنۍ ورانیسي او ښه شی زیات خلک د ځان لپاره رانیسي چې خپله یې چلی هغه بیا راځي هغه بیا په 100% کې 90% دا رانیسي 10% هغه اقتصاد یې کمزوري یا چلیدلی رانیسي دوم لاس یا برا کمزور رانیسي خوږو لیدونکو هر زوم خو نه خرڅوي یو زوم یې بیرته یې خرڅ کړي ما ته دې څوک رانیسي که ما خرڅ کړي زه ګناهکاره یم نور څوک یې نه خرڅوي خپلو زمانو ته ښه موټرسایکلان ورانیسي لکه دغه دا یونیک یونین سټار دی بله دا یونین سټار کمپنۍ ده ګوره د دې په کیفیت کې در کلې څه ونیسي در انډله پورې ګوره د دې انډل فایده سلنګسر هر شی جلا دی هر شی چغو کې تاوې سیخ ډبله تاوه ده ګرده شان یې فرق لري یعنی که درته وایم د دوی ټانکۍ چې موږ په ګیج راخو د دا کمزور د 2 ګیجې راځي دا بیا ورته تلوم 3 ګیجې دي دا غاب هم دغسې دی انجن هم دغسې کوي ده ځکه دا 90 انجن ده په کیفیت کې در دا نور ډیر بالا دی که سیټ راواخې سیټ هم در دا نور ډیر نرم دی او هغه زیات هغه کمزوري چې هغه په سیټ ډیر کلکې کې داسې ځینې لیدونکي چلولي مې ور معلوم سوي مې هغه ډیر کمزوري دي په سیټو په دغه په دا نو چې هره برخه یې ګورې ښهوالی لري هره برخه کې دا ښهوالی یې تور رنګ دی او دا یې تور رنګ دی ښه دا ماینې شکل جوړ دی یوازې په رنګ کې فرق دی خوږو لیدونکو که تاسو وینئ دا نورو عادي موټرسایکلان لکه په بازار کې چې شته د هغه بتۍ او د دې بتۍ ډېر فرق لري لکه دا اشارې هم ډېر فرق لري دغسې پایدانونه دي ټول سیسټم یې مختلف جوړ دی در میټر پورې میټر یم میټر یې کلي یې موټ یې سرپوش ګرده د دې د ساده د سرپوش کې لا دونه فرق راځي فرق شته خوږو لیدونکو که تاسې هم ښه موټرسایکلان غواړئ بهترین موټرسایکل غواړئ او په ضمانت باندې غواړئ بیا کولی سئ چې دغسې موټرسایکلان واخلئ عبدالرحمن او جمعه خان دواړه ستاسو په خدمت کې دي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې تاسو په بازار کې وګرځئ راوګرځېږئ چې په هر څو مو ارزانه پیدا کړئ په دې شرکت کې به 2000 افغانۍ نور هم ستاسو دپاره تخفیف وي هغه د دې خپرونې د لارې چې هغه لیدونکي زموږ خپرونه ګوري د هغو دپاره به دا تخفیف وي داسې نه چې تاسو خپرونه نه وي کتلې یو بل چا کیسه درته کړې بیا راسئ چې موږ ته هم تخفیف راکړي بیا هم درکوي تخفیف ډېر مهربانه خلک دي بله و او داسې دی په دا موټرسایکلۍ کې یو موږ یې د خپرونې د لارې چې عمده خرڅو لیدونکو ته هم په هغه بیه ورکو او د دې موټرسایکله لومړی ځل چې دوی بازار ګوري په بازار کې چې معلومات کوي د کیفیت پوښتنه جم کوي داسې دی چې اوس ټوله ښار یې پېژني دا داسې مشهوره کمپنۍ د یونین سټار او په کیفیت په هره لار کې ګرده پېژني
در ټوله ښار به مقصد 2000 افغانۍ مراد یې. نو دا د لیدونکو دپاره بهترین خبر دی چې 2000 افغانۍ ستاسو دپاره مراد دی. بازار کې پوښتنه وکړئ د دې د کیفیت او د دې د ښه والي او اصلي والي. بیا هم چې دلته راځئ تاسو دپاره به تقریبا 2000 افغانۍ تخفیف وي. نوی مشتری دې پیدا کړی دی جمعه خانه؟ و دا مې ګراک دی. ښه پخوانی سړی دی. و د ډېر وخت ګراک مې دی. منسکلان معنا دوه دانې بیا یې مستري دی. غټ مستري دی. هغه ویان د نامې کې اورېدلي ارغنداو شاولي کوټ ولسوالي ویان کلی دی. لیدللی یم هغه لیر ځای دی خو ډېر خوندور ځای دی. ته هم ګرځېدلی هر منچکاج تر وشم ته هم راغلی هلته. اوس چې دی په لاس درکړم د ویان خورا ښه انځر دي. راوړي دي که نه دي راوړي؟ اوس خو نو بیا به یو وخت دواړه وارسه د خیره. اوس باره به مېلمستیا هم ورسره وکړو او ښه ګراک مو هم دی. او دا وخت په ویان کې ښه خورا خوندور تازه تازه انځر هم پیدا کېږي. وای انځر خو ستا ډېر چې انځر باره به د خیره وارسه هلته چې بیا پاخسته بیا به نو چې ستا زوړ مشتري دی ګراک دی نو بیا ورځو د خیر. جوړ په خیر؟ جوړ په خیر ستړی مس څنګه ښه په خیر خیرات دی. دوه موټرسایکلان چې ته په یو څه وخت کې بیا د خرڅ دپاره بیا نه سودا پر کوې؟ اوس سودا پر کوم دا هلته بیا دکان هلته موږ خپلو ګراکانو ته ورکوو. داسې زه بیا م د دې مخکې شورم اول وار په شورم کې دکان و دغه چې ونې بیا دلته پسې رالم نه دی نه پرېږدې نه پرېږدم. نو ښه سودا راسره کړې ده. سودا خو هم داسې نه دی چې بس هر یو خپله سودا خپل ګراک لري نه دی. تر اوسه پورې پر دې نه یې پښیمانه سوی چې دا خو مې خپل سرلانه کې پکښې جوړ ښه یو ماشاءالله یو ګټه پکښې رسېږي. خو داسې ګراکان هم زما څخه خوشحاله زه بیا د ده څه دغه خوشحاله یم. دغه دی ګټه نو کمزوري کار چې کاروبار چې دی هېڅ معنا نه لري. دا سړی چې دی زموږ سره ګراکي پخه ده تا ما به ځان ژوره نه وه چې زه دې سړي ته راتللم. تر دا اوسه پورې مې ګراکي د دوه نقصان خو مې نه دی پکې لیدلی. نو انشاءالله سم شی مشترک کوي. ښه موټرسایکل درکوي په ښه نرخ یې درکوي بیا ته په غټ زړه باندې خپل مشتري ته پسې ورکولی شې نه دغه خبرې. ولې نه هر وته چې مې ورکړ هر ګراک هغه بیرته ماته راولي که خرڅیم بیرته ماته راولي که رانیسم په بل چا نه رانیسي. هغه ځاسه زه دلته راځم نو دا شورم زما څه لیر دی که جاده زما څه لیر ګرد قانونه ماته رامعلوم. نو دا سړی زما سره ښه سوداوي کوي په ښه پوره بیه راکوي نه دی. جمعه خانه نن خو د صفتونه شروع دي هر ځای چې ګورې. خو بیا داسې موټرسایکل ما اول تا د په خپرونه کې وویله باید چې څوک یو سم شی جوړ کړي بیا دا د هلته شاولي کور ته بیا ته زموږ پوښتنه ځینې وکړه چې دا خلک یې پېژني موټرسایکلان یې ورکړي که یا ده د خپل ګراکان ورته وایي وایي موږ راغلي دا ښه موټرګاډ بیا دی خپل هم صفات ورته کوي چې دا موټرسایکل داسې قوي دی بیا دی مستري دی دغه ایرو موټرسایکل دی د ده څخه پوښتنه وکړه ورته خلکو دغه نښتار دی کراچي والا ده بیا ولیږي نو خو چې څوک یې واقعا وچلي بره موټرسایکل ور معلومېږي. موږ یې راوړو خرڅوو دا نور چې وچلي بره موټرګاډ بیا دغه غټ مستري دی دغه نه بیا په پوهېږي چې کمزوري شی دا شورم په ډاک دی ولې بل چاته نه ورځي. بلکل. اوس نو جمعه خانه خپرونه موږ خلاصو ادرس دې ووایه چې خلک تا چیرې پیدا کړي؟ د دې په شورن کې نن کانچنر زما ځای دی د لو وجې د خاص ورځي نن کانچنر بیا د لو وجې سره شوکې راوله کوسه د نه ولا و څنګ ته شاده کانچنر ما شاده سرای دی د دې د موږ خپل ځای دی هر وخت هر سړی خدای موږ سره سترګې د خدای جاره ولې خبره نشته. الله دغه موټرسایکلان چې ما تاسو ویل چې پارڅو په بازار کې 2000 افغانۍ د مراد زما لیدونکي راځي دغه د پاره 2000 افغانۍ تخفیف شته. و چې ګر سره دغه وایراج د یو موټرسایکل چې په هغه سره لانیږي ګورځ خبره نشته نور څه ډیره مننه ژوندی اوسه. خوږو لیدونکو دا و د موټرسایکلانو په زړه پورې خپرونه. نو زه دا ډېر وخت په داسې ځای په لټه کې وم چې زه ستاسو دپاره یو تخفیف پیدا کړم یو ځای هلته ولاړ سمه یو ګټه مې تاسو ته ورسېږي. نو د خپرونې یوه ګټه دا هم تاسو ته ورسېدل چې تاسو به په 2000 افغانۍ باندې دلته په تخفیف باندې موټرسایکلان ترلاسه کړئ. دلته په زړه پورې رنګارنګ موټرسایکلان شته. نو خدای دې وکړي چې تاسو راسره ملتیا کوئ خپرونه وګورئ نورې خپرونې هم را روانې دي چینل در سره سبسکرایب کړئ. بل ځای ځو ستاسو دپاره په زړه پورې تخفیف پیدا کوو
او تاسو ته په یوه په زړه پورې خپرونه وړاندې کوو. الله مو مل څه ښه وخت ولرئ.